ورته وایم او سټیج ته یې راغواړم ستاسو په دروند استقبال کې وحید اکرم افغان. ټولو نه لومړی خو زه په جواب شاکر صاحب د ګیله ختمه کړم. زه لیټ رالم، داسې ده چې زه اوس په دې ټایم نه مانسیرې نه راورسېدم. شکریه. زه اوس د مانسیرې نه رالم او د تره زوی مې ډایرکټ چې کوم دی نو هغه را روان کړو چې ما په موټر سایکل باندې ویسه او تاج صاحب ولې خو راغلي او اډو څوک خبرې نه نو هلکه بیا به سبا ګیله کوئ چې چا راله قدر نه دی کړی په اګره کې. موږ ډېر مېلمه دوسته خلک یي. نو زه د دې ټولو دا کوم ملګري چې راغلي دي، تاج صاحب دی، جهان صاحب دی، اسد ضیا بهی دی، دا نور ملګري چې کوم دي د بهر نه د کلي ملګري، نو دوی ته د زړه د کومې هرکلی وایم. او ډاکټر صاحب پکې چې کوم دی نو د شعر خبره وکړه، نو تاج صاحب غلی او دا ملګري خو د پښتو دپاره ډېر غټ کار کوي او زمونږ خو بایو کیمسټري او شعر ویل دا داسې دي لکه تیل او اوبه. نو کوشش به کوو چې څه داسې څه مات ګوټ څه ووایو چې ستاسو خوښ شي، خو مشکله به وي. به هر حال یو قطعه عرض ده چې جنگ د کاروان په کمیدلو باندې نه بایلل شي. جنگ د کاروان په کمیدلو باندې نه بایلل شي. سالار اکثر په شاته شوي کوپړۍ نه تېروځي. جنگ د کاروان په کمیدلو باندې نه بایلل شي. سالار اکثر په شاته شوي کوپړۍ نه تېروځي. زه په هر دور کې د سر ګټلو توان لرم. زه په هر دور کې د سر ګټلو توان لرم. څوک دې زما په ماته شوي کوپړۍ نه تېروځي. یو تازه غزل دی، مطلب یې نه وي، بې مطلب غزل دی. هسې نه د چا د پښو د لاندې راشي، هسې نه د چا د پښو د لاندې راشي، په یو لپه خاوره غر خلکو پټ کړی. دوی پنمر کې هم د ځان لیدلو نه دي. دوی پنمر کې هم د ځان لیدلو نه دي. د دې خلکو نه نظر خلکو پټ کړی. دوی پنمر کې هم د ځان لیدلو نه دي. د دې خلکو نه نظر خلکو پټ کړی. دغه غرونه د برېښنا کولو نه دي. دغه غرونه زما د پښتون وطن غرونه، دغه غرونه د برېښنا کولو نه دي. که نختر دی او که زر خلکو پټ کړی. دغه غرونه د برېښنا کولو نه دي. که نختر دی او که غر خلکو پټ کړی. او خپلو پښتنو ته عجب خان خپله شمله هم خرڅه کړې. تاج صاحب عجب خان خپله شمله هم خرڅه کړې. د ملالې نه څادر خلکو پټ کړی. عجب خان خپله شمله هم خرڅه کړې. د ملالې نه څادر خلکو پټ کړی. دې یو خوب چرته کې خوب ته پرېښی نه یم. دې یو خوب چرته کې خوب ته پرېښی نه یم چې زمونږ د کوره ور خلکو پټ کړی. دې یو خوب چرته کې خوب ته پرېښی نه یم چې زمونږ د کوره ور خلکو پټ کړی. پښتانه او اسلحه لازم ملزوم دي. پښتانه او اسلحه لازم ملزوم دي. دا په ګوته باندې نمر خلکو پټ کړی. پښتانه او کتاب لازم ملزوم دي. پښتنو دنیا ته د خبرو چل ښودلی دی. د علم د حاصلولو طریقې دي پښتنو دنیا ته ښودلي دي. د حکمرانۍ طریقې دي پښتنو دنیا ته ښودلي دي. خو که ما پسې نن څوک خبره کوي نو وایي اسلحه د پښتنو کلچر دی. دا زما کلچر نه دی. زما کلچر کتاب دی، زما کلچر پوهنتون دی او زما کلچر ښوونځي ده. افغان اخري شعر دی. افغان څه دی خو یو لال په ځمکه پروت دی. افغان څه دی خو یو لال په ځمکه پروت دی. که په لر دی که په بر خلکو پټ کړی. افغان څه دی خو یو لال په ځمکه پروت دی.
که په لر دی که په بر خلکو پټ کړی. ډېر ښه شعر دی. زه ډېر د جدا نه راغلی وم نو حق مې جوړېږي چې بل غزل هم ووایم. ها د غزل اولنی شعر دی. پرته به وي په هر پردي پیزار کې لوپټه، پرته به وي په هر پردي پیزار کې لوپټه، زمونږ که راتلله په اختیار کې لوپټه. یا خدایا ستا د کور په منارو مې پروا نه وه، یا خدایا ستا د کور په منارو مې پروا نه وه، ریښې ریښې پرته وه په انګار کې لوپټه. او د دغې ګودر شهد هم د زهرو نه تراخه دي، د دغې ګودر شهد هم د زهرو نه تراخه دي، په غیږ کې چې ښکاري په چنار کې لوپټه. دا دغه خلکو دپاره چې څوک وایي چې په کو ایجوکیشن کې د هلکانو د جنکو په مخلوط تعلیم کې ګټه ده او پیدې دي او د دې نه چې کوم قام ته پیدا حاصلېږي، دغه دروغ دي ټول. دغه څیزونه چې کوم دي نو زموږ د قام د پیدې دپاره نه دي. د دغې دپاره دا شی دی چې د دغې ګودر شهد هم د زهرو نه تراخه دي، په غیږ کې چې ښکاري په چنار کې لوپټه. دا څوک وه دا په چا پسې له شرکه تېره شوې، دا څوک وه دا په چا پسې له شرکه تېره شوې، دا څوک وه چې یې پرېښې په مزار کې لوپټه. د غېږې په بچي مې پروا نه وه چې مې پرېښود، د غېږې په بچي مې پروا نه وه چې مې پرېښود، زما نه پاتې شوې وه په لار کې لوپټه. مورجانې په والله که به یو کس هم پېژندله، مورجانې په والله که به یو کس هم پېژندله، پیدا مې درله نه کړه په ټول ښار کې لوپټه. مورجانې په والله که به یو کس هم پېژندله، پیدا مې درله نه کړه په ټول ښار کې لوپټه. او افغان هم خامخا به مې پې ځان زندي کولو، هغه خپل افغانیت او غیرت افغان هم خامخا به مې پې ځان زندي کولو، چا ستا زوړنده کړې وه په دار کې لوپټه. ډېره ډېره مننه.